Make I want to therefore say autonomic nervous system. Autonomic nervous system. Autonomic nervous system کې موږ او تاسو د sympathetic او parasympathetic system په اړه خبرې کړې وې او تاثیرات هم شروع کړي وو. دومره مې ویلي چې sympathetic system د انسان په وجود کې sympathetic سیستم چې کله فعالیدو د هغې د فعالیت کوم فکتورونه چې مونږ سیلي وو هغې په اړه غږېدلي وو. اول کله چې یو څوک د انزایټۍ سره مخامخ کېږي انزایټي یعنې ویره ولري کله چې یو څوک فایټ یعنې جنګ کې کله چې یو څوک رننګ یعنې تېښته وایي او همداشان کله چې یو څوک پلای پرواز کوي په دې وخت کې کوم سیستم چې فعالیدو هغه د سمپاتیټیک سیستم اعصابو چې خپل فعالیت چې کول شروع کولو. همداشان دومره خبره مو کړې و چې کچیرته موږ دغه برین فارس کو برین او سرڅان ته دغه سپاینل کارډ فارس کو د دې نه کوم اعصاب چې موږ اوټ فلو کول یعنی محیط ته مو امتداد ورکولو هغه اعصاب د توراکو لمبر نه منشا وخواسته. د توراکو لمبر نه اولنۍ اعصاب کوم اعصاب چې دغه اعصاب ده د دې اعصاب په سمپاتیټیک سیستم کې د اخري انډینګ نه دا انډینګ چې تاسو نه د ویزیکل نه دا هورمون د ساینپس ته افرازولو د اعصابو د کوم افرازیدونکي مواد چې و نیورو ترانسمیټر دا اسیټایلکولین وو. کوم اعصاب چې د خپل نهایت نه اسیټایلکولین افرازوي ډاکټر صاحب هغه اعصاب ته موږ کولینرجیک نرو وایي. کولینرجیک نرو دا چې د ګنګلیان مخ ته وو هغه اعصاب ته موږ فری ګنګلیانیک نرو یایو. فری ګنګلیانیک نرو تعریف داسې شو چې هغه اعصاب چې اسیټایلکولین افرازوي کولینرجیک نرو دا چې د ګنګلیان مخ کې دي فری ګنګلیانیک نرو وي. دغه خالګا ګیټ بټوین ټو نرو د دوه اعصاب مابین کې کومه خالګا چې دو هغه ته ساینپس یې څه ته ساینپس ساینپس به د اعصاب یا هم د اعصاب د ارګان په مابین کې وي خالګا. اذن اورسته دغه اعصاب د سمپاتیټیک سیستم دې ته منشا وخلی بیا هم یاد لرئ چې په سمپاتیټیک سیستم کې اولنی اعصاب شارټ دي لنډ دي او دوهمي اعصاب چې دي اوږده دي. دا هم په اخري انډینګ کې کوم ویزیکل چې لري دغه ویزیکل دې په مابین کې کوم هورمون یا نیورو ترانسمیټر چې شتون لري دغه نارفینفرین ده همداشان افینفرین یا هم اډرینالین وتیایي. افینفرین یا هم اډرینالین دغه د اگزوسایټوسس د عملیې په اساس د ویزیکل چې دغه کشش کې د خپل تفصیل وایو کله چې دغه هورمون دې ته ریلیز شي دې ریلیز په اساس د انسان وجود کې تاثیرات شروع کیږي. دا هورمون ریلیز شو کوم هورمون چې ریلیز کیږي هغه ته اډرینالین یا افینفرین یا هم نارفینفرین ویل کیږي. دا سیمه چې په سمپاتیټیک سیستم کې اوله صفحه کولینرجیک ده دوهمي اعصاب د خپل نهایت نه نارفینفرین یا هم اډرینالین افرازوي. کوم اعصاب چې اډرینالین یا افینفرین افراز کی هغه اعصاب ته مونږ کوم نوم ورکو هغه اعصاب ته مونږ چې اډرینرجیک نرو. دا چې اډرینرجیک نرو د ګنګلیان ورسته ده هغه ته مونږ څه وایو فرست ګنګلیانیک نرو. فرست ګنګلیانیک نرو. اوس سمپاتیټیک سیستم فعال شو انزایټي دو فایټ ده رننګ ده پلاینګ ده په دا وخت کې افراز شو. کله چې افراز شو د انسان په وجود کې د هورمون خپل تاثیرات ظاهروي. د تاثیراتو د ظهور لپاره مونږ ته د سمپاتیټیک سیستم ریسپټر یعنی هغه ریسپټر چې اول الفا دویم بیټا الفا هم تقسیم کړي الفا 1 او الفا 2 بیټا هم درڅه بیټا 1 سره څنګه بیټا 2 او بیټا 3 سب ټایپ هم لري په خپل ځای کې درملو په اساس یایو. اوس متاثرات یې له ډاکټر صاحب چې څه ډول تاثیرات د انسان په وجود نه لري ارڅو چون کې یو ځل تکرار خو بیا هم د څه ضرورت مطابق یایو. کچېرته مونږ سیده ډاکټر صاحب هارد فارس کو فهر کې ډاکټر صاحب دغه رائټ اټریم او همداشان دغه رائټ فنټریکل فارس کو متوسط ادوړي په عین وخت کې مونږ تاثیرات هم په لنګز نه هم په زړه نه یایو. دلته ډاکټر صاحب مونږ سګی لرو چې لرو سګی لرو خو د سګی پر ډاکټر صاحب یو سګه زفرس کوم چونکه دا سګه فارس کا کله چې رائټ اټریم ته د سفیر نکاوا او انفیریر نکاوا په توسط سره وینه وشي
دې څنګه تر ولا ډاکټر صاحب نو دغه زړه سګ د شي کوي وینه فهم کوي کله چې وینه فهم کوي ډاکټر صاحب نو په سګو کې مونږ معمولا یایو چې اکسیجن شي ګو ډاکټر صاحب انسفایر داخل کو کله چې اکسیجن داخل کو د برونکوسونو په اساس د الولاي ترڅ او د الولاي نه ورسته تبادلات غازات صورت نسی کله چې تبادلات غازات صورت نسی نو اکسیجنیټډ بلډ مونږ سیګیا لرو دلته ډاکټر صاحب مونږ وینو چې دلته د اکسیجن تبادله نسی نه ډاکټر صاحب دین ورسته بیا مونږ د کومه وینه چې ډاکټر صاحب هغه کوم ځل تاسو هغه ډاکټر صاحب لیفت اټریم او لیفت وینټریکل ته امتداد پیدا کوي نو داسې کې زه ډاکټر صاحب لیفت اټریم او همداشم لیفت وینټریکل یم ډاکټر صاحب دته مصیب لګرسم کو ډاکټر صاحب لیفت اټریم شو او لیفت وینټریکل دا اورټا شو ډاکټر صاحب اورټا اوس مکمل وجود ته ډاکټر صاحب نه فهم کیږي نارمل فزیولوژي نه ورغږیږي کله چې ډاکټر صاحب د اورټا لري مکمل وجود ته نه فهم شي خو دلته د آزاد تبادلات تر سره شو اورټا ډاکټر صاحب دې زی طرف چې رائټ اټریم ته بلکې لیفت اټریم ته وینه ورشي کله چې لیفت اټریم ته وینه وروړه نو د اورټا لري مکمل وجود ته پام شي نو مکمل وجود ته د وینه پام شي ډاکټر صاحب اوس ارڅو د پام سره سره د سمپاتيتيک سیستم تاثیر په ځل نه یو چې کوم تاثیر ومون څه بل ځل هم او چې بیا تکرار ته ضرورت شته اوس وخت سره صاحب مونږ دلته بیٹا 1 ریسپټر یلیدو بیٹا 1 ریسپټر په ځل نه په اس انود او وینود ډاکټر صاحب کوم ریسپټر چې بل ورځ مونږ خیال هغه کوم ریسپټر بیٹا 1 ریسپټر دا هم بیٹا 1 دو او سرڅنت دا هم بیٹا 1 دو بیٹا 1 ریسپټر د نارپینفرین یا هم د افینفرین په اساس په ځلنې تنبیه کیږي کله چې تنبیه شي ډاکټر صاحب مونږ تفصیل داسې لګو دا ځکه چې کله بیٹا 1 ریسپټر سټیمولیټ شو مثبت معنا سټیمولیټ شو نو لاندې لکه اول انکریز هارت ریټ ډاکټر صاحب هارت ریټ به اضافه شي هارت ریټ دوهم کله چې هارت ریټ اضافه شي انکریز فورس اف کنټریکشن فورس اف کنټریکشن هم اضافه شو په نتیجه کې انکریز کارډیک آوټپوټ کله چې کارډیک آوټپوټ هم اضافه شو انکریز بلډ پریشرز لاندې مو دا مې ځل تکرار کړو نو په ځړنې د سمپاتيتيک سیستم دغه تاثیر ده چې فشار چیرته بیاي پورته بیاي رسېب لوړوي عین وخت کې د دغه سمپاتيتيک سیستم تاثیر مونږ پر غونو هم یلو بي په متعرف کړو چې بي پی چی شته د وینې هاب شرط د زړه په اساس د رګون تولیدېږي دته مونږ فشار یایو چونکه دوه ډول فشار او بیا هم دلته ځلی کم کچیرته مونږ پر غونو د وینې فشار یا هم پر غون د سمپاتيتيک سیستم تاثیرات یې څه ډول تاثیر وي اول ارڅو دلته پر غون د ډاکټر صاحب الفا 1 ریسپټر شتون لري دا الفا 1 ریسپټر کله چې الفا 1 ریسپټر پر غون د نار اپینفرین په اساس تنبیه شي ډاکټر صاحب دا نار اپینفرین رشي کله چې داسې تنبیه کوي نو نتیجه کا صحیح سیونه په فیګه اوس الفا 1 ریسپټر پر غون د تنبیه شو الفا 1 سټیمولیټ کله چې تنبیه شو د دې تنبیه کېدلو په صورت کې شي کېږي ډاکټر صاحب زه ویل کوم انکریز اضافه وشي ډاکټر صاحب وازو کنسترکشن د رګونو تنګښت وازو کنسترکشن رګونه به تنګ شي کله چې رګونه تنګ شي دلته وین شتون لري راګ د تنګ نو ضرورت وو پریلوډ اضافه شي د وینې ورچول به اضافه شي نو لیکولان چې انکریز فری لوډ کله چې فری لوډ اضافه شي په ځلنې د وینې ور اچول بیا هم په نتیجه کې د فورته خبره ټول لیکو خو لیکل نه تیری ګلان لیکو چې فری لوډ اضافه شي په نتیجه کې انکریز افټر لوډ ډاکټر صاحب افټر لوډ به هم اضافه شي افټر لوډ کله چې افټر لوډ اضافه شي په نتیجه کې موږ سلو کې انکریز بیفي بیا فشار لوړ شي دا پر غون تاثیر و راګي تاثیر نه پوه شوي اوس عین وخت کې دلته په ارټرین هم تاثیر ده ارټرین به هم الفا 1 ریسپټر شتون لري کچیرته دغه اعصاب ته موږ سره امتداد ورکو نو داس کې ځاسي ولیکم دې تعبیر ولوم دغه اعصاب اوس پر غون نه کې بلکې په ارټریو باندې پارټریول باندې موږ تاثیر یو دا وین ورته دا ارټری د یورټان ورسته نو دلته هم الفا 1 ریسپټر شتون لري کله چې الفا 1 ریسپټر سټیمولیټ شي د اډرینالین د افراز په صورت کې بیا شي کېږي ډاکټر صاحب بیا موږ یې تل کې انکریز arterial constriction کله چې arterial constriction رامنځته شي په نتیجه کې رامنځته کېږي انکریز cerebral
واسکولر ريزिस्टان محیطي د رګونو مقاومت به شي اضافه وشي کله چې دا اضافه شي نو لاندې ته لیکو انکریز بي پی یعنی فشار به بیا لوړ شي چونکې دومره ویلو چې پی آر سے ډیاسټولیک فشار تللی ده نو مونږ لاندې وایو چې فشار به جګ وي کوم فشار به جګ وي ډیاسټولیک یا ټیټ فشار به جګ وي خو دغه موضوع خپله مونږ چېرته یایو په فشار کې یایو ارڅو دغه ډاکټر صاحب په زړه نه تاثیر لاندې مو وي خو بیا هم تفصیلا یایو چیر کې تو سوینه دلته سګي هم شتون لري اوس دغه سیستم مونږ چې په سګو تاثیر ده او چونه ده په سګو نه د سمپاتيتيک سیستم دغه اعصاب چې تو سوینه د سګو تبیر والو کله چې د ترو وستل په سګو را تاثیر ده چې تاسو برونکاسونه وینئ په سګو کې ډاکټر صاحب متوجه کړئ کنه په سګو کې برونکاس تا دغه برونکاس نه کوم ریسپټر چې تاسو وینئ دا ریسپټر بیٹا 2 ریسپټر ده بیٹا 2 سمپاتيتيک سیستم فعالیت پکور وچولو نارپینفرین یا هم اډرینالین فراشول دغه اډرینالین روغلل بیٹا 2 ریسپټر ته په سګو کې لنګز کې چې لنګز کې کله روغلل د بیٹا 2 ریسپټر د نارپینفرین په واسطه چې شو تنبیه شو کله چې تنبیه شو نو نتیجه دا ځکه لیکم بیٹا 2 ریسپټر یعنی بیٹا 2 اخیزه دا و ډاکټر صاحب سټیمولیټ کله چې تنبیه شو بای د چا په واسطه د نار اپینفرین په واسطه یا هم د اپینفرین په واسطه نو په سګو کې څه وکړي په سګو کې ډاکټر صاحب وکړي سو انکریز اضافه وشي انکریز برونکو ډایلیشن ډاکټر صاحب برونکو ډایلیشن دا بنا چې برونکاسونه بو ازود شي برونکاسونه بو ازود شي اوس کله چې سمپاتيتيک سیستم فعاليږي یو څوک د تختی په وخت کې یو څوک د ډور په وخت کې اول خو زړه پورته ورځي ټپونه وکړي دویم د وسیله ډاکټر صاحب چې تخته څوک وایي سیله او د خلاص وي نو دا ډاکټر صاحب بار دا وکینو ځکه چې دلته بیٹا 2 ریسپټر ته امبیدو برونکو ډایلیشن ورکړه اوس دا غویل یا کله کله داسې کیږي چې یو ناروغ مونږ مارکیټ ترسي یا هم دواخانه ترسي هغه مریض سی او پی ډي یا ډاکټر صاحب استما لري استما یا ډاکټر صاحب برونچایټس لري یا هم برونکوسپازم لري کدا سي مریضون وو ډاکټر صاحب چې برونکوسپازم لرلو یا هم سی او پی ډي لرله یا هم استما لرله نو په دغه ناروغیو کې معمولا برونکوسونه تانګ وي چیرې څه تانګ وي دا ایروي چې ډاکټر صاحب دا د اکسیجن دخول چې د وینې ته په کم اندازه سره په راډول سره وینه نو مونږ د برونکو ډایلیشن درمل چې دي یا نارفینفرین ته ورته انالوګ درمل چې دي هغه مارکیټ کې ورکو د څلور پر ورکو د دلی پر ورکو چې برونکاسونه بیٹا 2 ریسپټر سټیمولیټ شي او برونکاسونه ازود شي لکه مونږ مثال لرو اول هغه درمل ورکو لکه سلبیټامول په نوم شتون لري سلبیټامول کله چې سلبیټامول ورکې دغه بیٹا 2 اګونیست دی بیٹا 2 تنبیه کوي چې تنبیه کې سګي بچي شي فراخه بشي مثلا څنګه مونږ لرو کمبویر ګولای کې فینوټیرول یا هم مونږ لرو فارمیټیرول او بل درمل لرو سالمیټیرول اوس نوې درمل ورغلي دي بامبیټیرول او بل درمل ورسې ټربیټالین بریټینال په نوم شربتونه ملایږي ټربیوټالاین او همدا قسم یو مهم درمل ده ریټروډاین د ټول درمل د انسان په وجود کې کوم ریسپټر چې په سګو کې شتون لري بیٹا 2 ریسپټر هغه تنبیه کوونکي درمل دي نو دا درمل چې شوال زوی تلیکم بیٹا 2 ریسپټر اګونیست معنا تنبیه کوونکي کله چې یو درمل یا ریسپټر سره یو هورمون خاصي تنبیه کوي ته اګونیست یې نو د سمپاتيتيک سیستم په سګو نه داو چې برونکو ډایلیشن ورمانځي کې برونکو مرا برونکاس ډایلیشن معنا د برونکاسونو ازادي ده چونکه داسې ناروغ غیرمانه ته چې سی او پی ډي استما برونکوسپازم به کمباین په استما کې هم وایو چې کوم درمل دي نو مونږ اکثر وخت سلبیټامول نه د فینوټیرول نه پارمیټیرول نه سلمیټیرول نه بامبیټیرول ټربیټالین ریټروډاین د درمل څخه استفاده کو ترڅو د استماتیک مریض شي ریلیف شي وسرتان نور درمل هم د میټالیکاس لیوسټرایزین انټي هیسټامینیک انټي ماسکرینیک هغه درمل په خپل سیستم کې دغه تاثیر ورکړي په سګونه پوه شو دې کوم مشکل خو نه